سبزخانه ها راه مؤثر برای به دست آوردن سبزیجات در فصل زمستان. سبزیجات این سبزخانه ها به زودی به بازار عرضه خواهد شد. دهقان در خوست میگویند که امسال انتظار حاصلات بهتر از این سبزخانه ها را دارند، ولی اگر محصولاتشان با قیمت مناسب به فروش نرسد ممکن است تمام زحمات آنان هدر برود. چې کوم شی په دا خیمه کې موږ ډېر شی وي اکثره وخت په خلطو کې ولې چې وروسي موږ خوشحاله چې نن معنا یو شی مون ترجمه کوي نو خو هېڅ پیدا نه وکړه ټول د لې وروسي چې بازار کې ښه مارکېټ جوړ کړي چې شی موږ ته ښه په ګرانو روپو باندې خرڅ چې موږ ته یو شی تر جوړ سي اخر ته. خونې خو دغه دي ظاهر کې 15 خونې دي 15 خونې دي او شو دغه دي بدرنګ دي بانجال دي کو اصلي غوښتنه دغه د تخمانات چې اصلي تخمانات در کې سره در کې دا لاس 12 کاله کېږي راځم په دې ګلخانو شنو خونې کې کار کوم. دغه څه زما دا خواهش دی د حکومت څخه چې موږ ته ښه مارکېټ جوړ کړي دا موږ د خپل مزینه ورته وروباسو خپل شی په فروش ورسوو. مسئولان ولایتی خوست میگویند که سال گذشته 90 سبزخانه را برای دهقان در این ولایت توزیع کردند که این سبزخانه ها راه خوب برای تامین نفقه حلال برای خانواده ها به شمار می رود. در عین حال مقامات به دهقانان اطمینان می دهند که با ساخت سردخانه ها محصولاتشان به قیمت مناسب فروخته خواهد شد. نو د دې لپاره چې دغه حاصلات ضایع نشي موږ پر روان کال کې پلان لرو او الحمدلله دا به ان شاء الله موږ په دې کې کامیاب یو. په 80 میلیونه باندې موږ د دې لپاره سړې خونې جوړو. کله چې د حاصلات راوخیږي او موږ هغه ورته خوندي کوو چې د بازار تقاضا وي ضرورت او د ضرورت مطابق بیا موږ دا په بازار باندې عرضه کوو. بر اساس اطلاعات ارائه شده از آغاز سال جاری تا کنون ریاست زراعت خوست علاوه بر توزیع 60 سبزخانه دیگر به دهقان برنامه ای را برای افزایش آگاهی عمومی در زمینه سبزخانه ها نیز روی دست گرفته است.